अंडे मिळता पैजाना अंडे मिळता लगला चाची नसर गेला यो पुलिस ने पापा तैयार होना या पापा पापा दूसरा नहीं ये चाची को ले लिया अंडा पटकला आले बच्चे शाबाश कधी उठले बच्चे कधी झाले पाका वाटलं बच्चे Uno mortiri. Uno تاخذ النشاط كاكاغري. ثم هذا كسان سارة أو زيرو شكو. هذا. أنت سارة. سكو ذاك. هذا. هذا. سكو ذاك. Papa, papa, papa. Papa mungkin bisa kerja mandi apa tuh? अरे बच्चे शाबाश बच्चे मारम तेरा कहीं बच्चे वला बच्चे शाबाश बच्चे यार रोज गलामा कोई शाबाश बच्चे खा फरमाना कैसा चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम फरमाना खैर क्या है बराबर ही बुरी खबर है मेरे सरे गुलबजी गिराज की मोटरसाइकिल साइकिल और राजा पट्टा नहीं और राजा उससे इधर उड़े हाँ वो रबे रावल चमक हाँ चाबी से ना बसा तो बहुत सुंदर है एक गिराज चाकूला उकलाई और मोटरसाइकिल हम नष्टा तो वो रेज़ पुलिस तकाल कौन कहे हेलो जदर तुम चावल तजमान बेगारश पे मोटरसाइकिल हम पटका लाई दिया जमाई पायार दरज का आओ सदर अलम खा अब मैसेज की जरा मोटरसाइकिल नंबर इंदर लेगा मखा आओ जी आओ नंद शपीर अना पटका लाई दिया आओ आओ हाँ मोटरसाइकिल खुलो खुद मालूम शी दी ما بچا ته خیانه ना ما زوري ولي خيمه ارمان وروري دي او د شرف الدين ماما زامن فرمانا कैसा चल रहा है? السلام عليكم فرمانا खैर क्या है बराबर ही बुरी खबर है मेरे सरे गुलबजी गिराज की मोटरसाइकिल साइकिल और राजा पट्टा नहीं और राजा उससे इधर उड़े हाँ वो रबे रावल चमक हाँ ओए कदा से वे दर शोदीन मामा बच्चू पट करा दिया तो वो रे प्लाट तो हाजिर ता चल रहा याद हो मसासा څنګه چلې خوره خی خیر دی خیر دی خوره څنګه را پیښه دی وکړه یاره شرف الدین ماما ستا غزوی زمون لگا غلا کړی و مرته کله را نه به ګر شپې وټ کړای دی نو مایل چې ستا غزوی مسرک دی او دغه موټرسایکل را نه وټ کړای او چا کراچۍ ته تخته دی نو دې څه ثبوت تا سره شته دی چې موږ پخ کړه هغه ما چا ویلي دي یو کس و هغه د شپې تهجد له راته 3 بجې هغه ویل ما پوره تماشا کړې ده او ویل دغه ویل ما پوره تماشا هم کړې ده ویل هغه یې پخ کړی دی فرمان او دغه ستا هغه بل دوی پخ کړی عرفان زه سید به زه ورته ټلیفون کوم که نه دا خو دا څو ورځې نشته وایي چې د ترور بيزي ته تللي دي زه ورته ټلیفون کوم که نه
نو که رښتیا پټ کړی و نو څه تاوان و زه به یې تاله درکړم صحیح شوله زه ټیک ده زه خو که موټرسایکل یې خرڅ کړی نه و چېرته و نو را دې ونیو درته صحیح ده زه ټیک ده زه صحیح ده زه ټیک شو خفه نه شې ښه هلو السلام علیکم وعلیکم السلام عرفانه بچی څنګه یې ښه خیر دی حاجي تاسو څنګه یې خیر دی بچی ډېرې ورځې وشوې او هغوی کې ترور غرې کتلی او څوک وایي کراچۍ ته تللی بچی چېرته یې موږ خو راغلي دغه ته الله کراچۍ د ترور غلي ته راغلي نو بچی دا خو ګوره سړی پلار ته وایي که نه چې زه فلاني ځای ته لاړم نو دا خو ستا څو ورځې وشوې کور نه یې داجي لږ بې خرچ وو راغلي کراچۍ ته ترور غلي ته دا خیر دی بچی خو ما ته چا ویلي وو چې دوی د سلطان کوري موټرسایکل وایي چې زما موټرسایکل یې پټ کړی نو بچی دا صحیح خبره وکړه چې تاسو دی که نه دی او داجي خو دوی خو زموږ سره روپۍ نه وي او بیا هم دغه ګیراج کارولي ول او ورسې کار هم پرې راویسته ګوره بچی دا خو تاسو زموږ بدنامي وکړله او پوز هم رانه کټ کړه داسې کارونه ولې کوئ تاسو بچی داجي چې مونږ پې لانډه را پټول او بیا مو کیروان را پټول تاسو مونږ ته هېڅ څه نه ویل تېرېدل به مونږ چېرته دې حد ته را رسېدل یا پاپا زه سره دی د چاچي ګلېله انډه پټه کړه هله بچی شاباش ښه دې وکړه بچی پاپا مونږ د رښتیا ګلېله باندې را پټه کړې هله بچی شاباش بچی مالم دې راکړئ بچی وله بچی شاباش بچی پر هر ورځ غلا مه کوئ شاباش بچی ښه ګوره بچی دا خو وړې وړې غلاګانې ما ته ځکه څه نه ویل که نه خو غټه غلا باندې خو سړی ډېر بد ښکاري بچی تاسو چې هغه وخت نه رابرې کړي وای نو اوس په دې خوا دغه نه ده راتلی دې دغه نه غلا نه زه بچی دا خو زمونږ هم غلطي وه چې په هغه ټایم کې تاسو ته مونږ منې کړي وی د دې کارونو نه خو آینده داسې غلا مه کوئ د هغه پیسې به زه ورکړم او آینده داسې غلط کار مه کوئ بچی صحیح ده داجي مونږ ورسره جیب خرچه راکېږي بیا مونږ هم لرو زه ټیک شو بچی ښه او کور ته بیا راځئ ښه صحیح صحیح زه ټیک شو